که غواړې چې ستا په عمر کې برکت راسي، که غواړې چې ستا په رزق کې برکت راسي، نو یو داسې نسخه درته ښیم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم څوک درود شریف وایي، الله اکبر، درود شریف ویلو سره ستا ګناهونه به داسې معاف کیږي لکه پر اور باندې چې اوبه واچوي، او درود شریف ویلو سره به ستا په رزق کې برکت راځي، ستا په عمر کې به برکت راځي، درود شریف ویلو سره به ستا د زړه خوشحالي راځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کله یو انسان درود شریف ووایي یا خط لیکي، په خط لیکلو کې زما نوم راسي او دی د هغه سره صلی الله علیه و آله وسلم، یعنی درود شریف ورسره ولیکي. صحیح سول تر ټولو مختصر چې دی هغه صلی الله علیه وسلم د مختصر درود شریف دی. وایي چې تر څو پورې دغه درود شریف باقی پاتې وي د لیکلی وي، تر هغه وخته پورې فرشتي د لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم پر موږ باندې ډیر زیات حقوق دي، پر موږ باندې زیات احسانات دي، نو کم از کم موږ په ورځ کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې 100 واري درود شریف وایو. هغه مختصر درود شریف چې دی هغه صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم، دا یو داسې درود شریف دی چې دا وخت هم نه نیسي او زیات تعداد سره تاسو ویلای هم سي.